السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې به دغه وتکونه ګورئ چې نه دروازې لري او نه کړکۍ لري. مخکې یخ ژمی را روان ده او په دې کې خلک درس وایي، په دې کې هغه بهترین خلک درس وایي د الله کتاب زده کوي. دلته زموږ ستاسې هغه ماشومان راځي، دلته دین زده کوي. دا زموږ او ستاسې ډېر مقدس ځایونه دي. خو دلته ستونزې دوه درې ستونزې دي. هغه ډېر کار خو شوی او مخکې چې یخ ژمی را روان دی، یخ را روان ده، مخکې مې یادونه وکړله چې دوی دروازې نه لري او کړکۍ تاسې ګوره چې په دې حال باندې دي. دوی حتی کړکۍ نه لري، دا فقط دومره د یوه پرده کړي. که تاسې پاس دلته وګورئ او دوی هیڅ شی نه لري. نو ژمی سخت ده او په یخ ژمي کې له یخ نه ګزاره نه کېږي. موږ تاسې کله کله یوه خبره کوو چې دغه ژمی چې ده د غریبانو دپاره ډېر سخت ده، مګر هغه څوک چې امکانات لري، هغه څوک چې وسایل لري، هغې دپاره به اسان وي، خو زموږ بیچاره ولس دپاره سخت ده. او زموږ دغه خلک چې تاسې ګورئ دا ډېر بهترین خلک دي. خپل کورونه یې پرېښودلي او هر څه یې پرېښودلي، راوتلي دي، دلته د الله دین زده کوي. او تر څنګ باید موږ تاسې ودرېږو، ځکه دلته برق نشته چې دوی درس ووایي، دلته کړکۍ نشته، دلته دروازې نشته، دلته هېڅ داسې شی نشته چې دغه ځای نه تاسې ټول وګورئ. او که دغه اتاق تاسې وګورئ، حتی دلته فرشونه هم نشته. او دغه په تاسې باندې کوو چې دلته که تاسې پلاستر کې وس رسېږي، یو نفر د پلاستر مصارف غاړه باندې واخلي. که یو څوک د کړکۍ وس لري چې یو او دوه کړکۍ یوه دروازه راځي او جمله دلته تقریبا شپږ یا اووه اتاقونه دي، هغوی کې چې څوک کوم مصارف په غاړه باندې اخیستلی شي. نو تاسې دغه لاین ټول داسې ما سره وګورئ. دوی حتی هغه المارۍ هم نه لري چې دوی خپل کتابونه په یوه منظم المارۍ کې کېږدي. خو بیا هم په دومره سختو شرایطو کې بیا هم دوی راوتلي دي، بیا هم د الله دین زده کوي، بیا هم دلته دوی کتابونه وایي، بیا هم دلته دوی قرآن وایي، قرآن شریف وایي. قدرمن لیدونکو، ما سره ولي صاحب څنګ کې ولاړ ده. ولي صاحب محترم، دغه مدرسه په کوم ځای کې ده او په څه نوم باندې یادېږي؟ کاروان صاحب مبارک، موږ مدرسه الحمدلله په نوم یادېږي جامع اشرف العلوم متون سها کې ده، متون مینه ورغه کلی. او دا داسې لویه مدرسه ده چې د ډېر خلک آګاه دي، خبر دي، مشهوره مدرسه ده، تعارف محتاجه نه ده. دې مدرسه کې تقریبا 500 شاګردان سبق وایي، د مختلفو ولایتونو دي. څنګه چې دا کمرې وښولې، دې کمره کې بعضې طلبان داسې دي چې هغه ډېر مشقت سره، تکلیفو سره وخت تېروي او سبقونه وایي. د برق نشته، سیسټم نشته، د موبایل په بیټرۍ، موبایل په رڼا باندې دی خپل سبقونه وایي. دغه شان د یخوالي د وجې یخ را روان دی، ژمی را روان دی. بعض طلبا اوس نه په دې سوچ فکر کې دي چې موږ به که اوسه مریضي لري، تکلیف لري، او یو انسان د خپل ځان ته سوچ وکړي چې څنګه وخت تېرولی شي په کور کې خپلو بچو ته. همدغسې دوی هم په ډېر تکلیف کې دي. دوی نشي کولی چې دا سبق په دې ژمي کې په دې کمرو کې ووایي، ځکه چې نه دروازه نه لري، نه کړکۍ لري، نو بل داسې یو ترتیب لري. دوی خپل وسونه کړي دي، پردې او نورو مرستو سره د خپلې کړکۍ دفاع کړې ده، د خپلې دروازې دفاع یې کړې ده. خو لیکن په هغې سره د یخ دفاع نه کېږي او د حالات په دوی را روان دي. نو ټولو ملګرو مې دا هیله ده چې د مدرسې سره مرسته وکړي، د مدرسه په خپل نظر کې وساتي، ځکه چې همیشه د آخرت دپاره تیاری چې د انسان چې راغلی هم د دنیا ته مقصد یې دغه دی چې زه کامیاب شم، د دنیا نه زه کامیاب لاړ شم. کامیابي دغه ده چې الله تعالی به په ورځ د قیامت پوښتنه کوي چې انسانه تا ته مې ځواني درکړې وه، تا ته مې مال درکړی و، په چیش کې دې مصرف کړی و. نو که چېرته یو انسان داسې مصرف وکړي، دا د په ورځ د قیامت د دپاره د هدایت او د جنت ته د تلو سبب جوړېږي. نو دا ویډیو په دې هیله پای ته رسوو چې بل ځل بیا راشو تاسو سره د دغه ځای یوه داسې ویډیو شریکه کړو چې خلک ناست وي، درسونه وایي، هغه رڼا وي، هم یې پلستر شوی وي او هم یې دروازې او کړکۍ شوي وي. تر بیا ښې چارې، ښه وخت درته غواړم. څښتنه زور د انتظار نه لرم، څښتنه زور د انتظار نه لرم، د کائناتو ربه ومې بخښه، ستل دربار بل دربار نه لرم، بل دربار نه لرم، پکړو بدو بتو باو باسم، بدو بتو باو باسم.
لتو بی پرتا بلا لار نلرم